خفګان دا دی چې نن زما نوجوان ورور په لایف کې چې تلاوت کوي دې دپاره کې چې خلک ورپورې وخواندي، چې هغوی قرآن وي دې دپاره وي چې خلک ورپورې وخواندي، هغوی اواز د عالمانو طرز کې برابروي په دې خاطر چې خلک ورپورې وخواندي، هغوی سره ځوانانې جینکۍ په دې خاطر چې خلک مې زیات وګوري. واه وروره ته به سبا نه مړ کېږي، ته به سبا قبر له نه ورځې، ته چې نن په لایف کې د قرآن پسې خندا کې، نن چې ته تلاوت په داسې انداز کې چې خلک ورپورې وخاندي، او یا یو خاکه ویډیو جوړې او په هغې کې د قرآن آیاتونه وې، یو بل پسې راشي کتابونه ترېنه ګاډي کې پاتې دي، بل ورته ذالک الکتاب لا ریب فیه. الله اکبر، مسلمانه ولې قرآن پورې خاندې؟ تا خو صحیح ده چې په دې ویډیو باندې یو 10 لایکونه واغستل، ډریور سره مخکې سیټ کې ناست دی، زه چې راورسېږي په اوږه وله لاس کېدي، ورته وایي صدق الله العظیم. دا زموږ په دې علاقه کې ټوقه ده، دا تمام مسلمانان د خندا